السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. ټول هغه څخه زړه له تله مننه کوم چې تر دې دمه زموږ سره زموږ چینل سبسکرایب کړی دی. که تر دې دمه تاسو زموږ چینل نوی سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ په سبسکرایب بټن باندې کلیک کړئ او ورپسې د بل آیکون کلیک کړئ ترڅو تاسو د نوي ویډیوګانو د پورته کولو څخه باخبره اوسئ. که مو ویډیو خوښه شوه نو په لایک بټن باندې کلیک وکړئ، د نورو سره د شریکولو لپاره په شیر بټن کلیک وکړئ ترڅو هغوی هم ترېنه ګټه پورته کړي. تاسو کولی شئ چې دغه ویډیو په واتساپ، فیسبوک، ټویټر، ایمیل او داسې نور اپس کې د خپل ملګرو سره شریک کړئ. د لینک کاپي کولو لپاره کاپي باندې کلیک وکړئ. خپل وړاندیزونه، نظرونه او پوښتنې حتما زموږ سره د کمنټ په برخه کې شریک کړئ ترڅو دا پروګرام لا پسې ښه شي. په دې چینل کې تاسو په خپله ژبه خپل تعلیمي بېلابېل مهارتونه پورته کولی شئ. د ورجینیا د پوهې ازموینې یعنې پرمیټ پوښتنې او ځوابونه اووم درس دی. راځو یو شپېتمې پوښتنې ته. دلته دوه ترافیکي لاینونه شتون لري چې ستاسو په لور حرکت کوي. تاسو په چپ لاین کې موټر چلوئ او ډیری موټر ستاسو څخه په ښي لور مخکې کیږي. که ستاسو شاته ډرایور غواړي چې ګړندی موټر وچلوي، تاسو باید یعنې تیز موټر وچلوي یا په سرعت سره موټر وچلوي، تاسو باید په خپل لاین کې پاتې شئ ترڅو تاسو د ترافیکو د جریان خنډ نشئ. په چپه اوږه یا څنډه کې موټر وچلوئ ترڅو نور وسایط تیر شي. ښي لاین ته لاړ شئ کله چې دا ستاسو لپاره خوندي وي. سم ځواب دی ښي لاین ته لاړ شئ کله چې دا ستاسو لپاره خوندي وي. راځو د ځواب وضاحت ته یا تشریح ته راځو. چټک موټر چلوونکی کیڼ یا چپ لور ته ګرځېدونکی او د نورو څخه مخکې کیدونکی موټرې باید کیڼ لاین وکاروي او ورو تلونکي او ښي لور ته تاویدونکي موټرې باید ښي لاین وکاروي ترڅو د نورو موټرو ته د مزاحمت سبب نشي. راځو دوه شپېتمه پوښتنه. د شپې د موټر چلولو په وخت کې یو موټر ستاسو په لور راځي، خپل لوړ څراغونه یې روښانه کړي دي. دا ستاسو لپاره ستونزمن کوي چې مخکې سړک وګورئ. تاسو باید د خپل لاین کیڼ اړخ ته وګورئ، د خپل لاین ښي څنډې یا اړخ ته مخ کړئ او وګورئ. په مستقیم یا مخامخ ډول په خپل لاین کې وګورئ. سم ځواب دی د خپل لاین ښي څنډې یا اړخ ته مخ کړئ او وګورئ. راځو د ځواب وضاحت ته یا تشریح ته راځو. که یو راتلونکی موټر چلوونکی د لوړ څراغونو سره مخامخ ستاسو په لور راشي نو تاسو نه باید د راتلونکي موټر څراغونو ته وګورئ. څراغونو ته د مستقیم لیدو څخه ډډه وکړئ او پر ځای یې د خپل لاین ښي څنډې ته وګورئ او د سترګو له کونج څخه راتلونکي موټر ته وګورئ. درې شپېتمه پوښتنه. تاسو باید د خپل موټر او ستاسو څخه مخکې موټر ترمنځ واټن ډیر کړئ. کله چې تاسو د کوچني مسافر وړونکي موټر پسې روان یاست یا تعقیبوئ، د بل موټر چلوونکي له خوا نږدې تعقیب کیږئ یا ټارګټ کیږئ. د ټاکل شوي سرعت حد څخه ډیر ورو موټر چلوئ. سم ځواب دی د بل موټر چلوونکي لخوا ډیر نږدې تعقیبېږئ یا ټارګېټینګ دې ته شوی ټارګېټینګ وایي یا نږدې راتلګ یا بل موټر ستاسو وروسته چې دی ستاسو پمپار ته ډیر نږدې راتګ کوي. راځو د ځواب وضاحت ته. هر کله چې تاسو د شا څخه د یو موټر لخوا ډیر نږدې تعقیبېږئ نو د مخکني موټر سره فاصله یا واټن زیات کړئ، ځکه که مخکې موټر بریک ونیسي نو بیا د حادثې یا ټکر سبب کیږي.
څلور شپېتمه پوښتنه خپل د موټر عقب هندارې چک کړئ. ډېری وختونه وګورئ چې ټرافیک ستاسو شاته څه ډول حرکت کوي. د دې لپاره چې وګورئ یو موټر ستاسو د موټر په ړنده نقطه کې شته که نه، یوازې کله چې تاسو ورو یاست. سم ځواب دی ډېری وختونه وګورئ چې ټرافیک ستاسو شاته څه ډول حرکت کوي. راځو ځواب وضاحت ته. کله چې موټر چلوئ یو لور ته په ثابت شکل یا بڼه مه ګورئ. په مکرر ډول خپل عقب هندارې کې وګورئ ترڅو تاسو خپل د موټر ته نږدې موټرو موقعیت وپېژنئ. یعنې تاسو خبر شئ وګورئ په هنداره کې ګورئ چې شاته موټر په کوم حالت کې روان دی او خواته په کوم حالت کې موټر روان دی. یعنې تاسو خپل د شاوخوا نه باید باخبره اوسئ. 15مه پوښتنه که ستاسو موټر په سړک کې د اوبو له امله ټایرونو کشش له لاسه ورکړي، تاسو باید په دوامداره سرعت کې موټر وچلوئ ترڅو غوره کشش ترلاسه کړي. بریکونه په ټینګه سره ونیسئ ترڅو ستاسو د موټر د ښویېدو څخه مخنیوی وشي. په تدریج سره ورو شئ او بریکونه مه نیسئ. سم ځواب دی په تدریج سره ورو شئ او بریکونه مه نیسئ. دلته کشش مطلب دا ده چې مثال ستاسو د موټر په کله چې دغه لون وي یا اوبه وي په سړک باندې سمه خوله نه لګوي یا دغه وي یا خک وي، په دې وخت کې مثال په سړک باندې سم ټایرونه خوله نه لګوي او ښویېږي. راځو د ځواب وضاحت یا تشریح ته. کله چې په سخت باران کې 30 مایله فی ساعت په سرعت سره موټر چلوئ ستاسو د موټر ټایرونه ممکن د سړک سره تماس له لاسه ورکړي او پر ځای د سړک په سطحه د اوبو په یوه طبقه باندې موقعیت ولري چې دې ته هایدرو پلانینګ ویل کیږي. په دې حالت کې په تدریجي ډول سره ورو شئ یا سرعت مو راکم کړئ او بریک مه نیسئ ترڅو د ښویېدو سبب نشي. راځو 16مه پوښتنې ته. تاسو د یوې څلورلارې څخه تېرېږئ او یو اضطراري موټر نږدې کیږي. په داسې حال کې چې هغه هارن او چمکي څراغونه کاروي، تاسو باید سمدلاسه په څلورلارې یا چوک کې ودرېږئ ترڅو چې هغه تېرېږي. د څلورلارې یا چوک کې ښي خواته لاړ شئ او ودرېږئ. د څلورلارې یا چوک څخه تېر شئ او د سړک ښي اړخ څنډې ته ودرېږئ چې ترڅو بیړنی موټر تېر شي. سم ځواب دی د څلورلارې یا چوک څخه تېر شئ او د سړک ښي اړخ ته ودرېږئ چې ترڅو بیړنی موټر تېر شي. راځو د ځواب وضاحت یا تشریح ته. که تاسو په یوه څلورلاره کې یاست او تاسو ګورئ چې یو اضطراري موټر هارن او چمکي اشارې لګولې دي، نو تاسو باید د څلورلارې څخه واوړئ یا تېر شئ او د سړک غاړې ته ودرېږئ چې ترڅو اضطراري یا بیړنی موټر په مکمل ډول سره تېر شي، چې په دې کې د پولیسو موټر، د اور وژنې موټر، امبولانس یا بل بیړنی موټر شامل دی. 18مه پوښتنه که یو شین تیرک په یو قوي شنه څراغ بدل شي، تاسو کېدای شي بیا هم وګرځئ، مګر تاسو باید راتلونکي ټرافیکو ته د لارې حق ورکړئ. کېدای شي ونه ګرځئ او باید مستقیم پر مخ لاړ شئ، بیا هم د ګرځېدو حق لرئ. سم ځواب دی کېدای شي بیا هم وګرځئ، مګر تاسو باید راتلونکو ټرافیک ته د لارې حق ورکړئ. مخکې موټر یا وسایل چې ستاسو په لور را روان دي دوی ته باید د لارې حق ورکړئ. راځو د ځواب وضاحت ته. که یو شین تیرک یا غشی په یو قوي شین څراغ بدل شي، تاسو کولی شئ بیا هم هغه لور ته وګرځئ چې تیرک یا غشي په نښه کړی و، مګر تاسو باید لومړی د پیاده تلونکو او راتلونکو ټرافیکونو ته د لارې حق ورکړئ. ټرافیکو ته د لارې حق ورکړئ یا وسایلو ته د لارې حق ورکړئ.
راځو اته شپېتمې پوښتنې ته. کله چې په شنه څراغ کې ښي خواته ګرځئ یا تاویږئ تاسو باید د موټر چلولو نورمال سرعت وساتئ، ودرېږئ او نږدې د پولیسو موټر ته وګورئ او د لارې حق پیاده تلونکو ته ورکړئ. سم ځواب دی وګورئ او د لارې حق پیاده تلونکو ته ورکړئ. راځئ ځواب وضاحت ته. پرته له دې چې د منع کېدو علامه پوست شوې وي تاسو باید مخکې د دې څخه چې په ثابت شین چراغ باندې ښي یا چپ لور ته وګرځئ نو په څلور لارې کې موټرو او پیاده تلونکو ته وګورئ چې دوی خو به موجود نه وي. نهه شپېتمه پوښتنه. تاسو کولی شئ چې د قوي یا روغې ژیړې کرښې څخه تیر شئ. کله چې تاویږئ یا ګرځئ یوازې د ورځې د رڼا ساعتونو کې په هر وخت کې. سم ځواب دی کله چې تاویږئ یا ګرځئ. کوم خوا ته تاویږئ مثال یا ګرځئ په هغه وخت کې تاسو کولی شئ چې مثال د روغې کرښې څخه واوړئ. راځو د ځواب وضاحت ته. د عمومي قاعدې په توګه مات شوي ترافیکي لینونه څخه تاسو تېرېدلی شئ مګر قوي یا روغې کرښې څخه ممکن نه وي. ژیړ روغ لینونه څخه یوازې هغه وخت کې تېرېدلی شئ کله چې موټر چلونکی تاویږي یا یو لور ته ګرځي. راځو اویاومه پوښتنې ته. که تاسو د اورګاډي د تېرېدو په ځای کې له یو څخه ډېرو پټلیو سره ودرېږئ ژر تېر شئ تر څو چې اورګاډی تېر شي. تر هغه وخته پورې انتظار وکړئ چې تاسو د ټولې پټلۍ په روښانه توګه لیدلی شئ. واوړئ که چیرې یوه پټلۍ خالي وي. سم ځواب دی تر هغه وخته پورې انتظار وکړئ چې تاسو ټولې پټلۍ په روښانه توګه لیدلی شئ. راځو د ځواب وضاحت ته. که تاسو د اورګاډي په تېرېدو ځای کې ودرېدلی او هلته د یو څخه زیاتې د اورګاډي پټلۍ موجودې وي نو د اورګاډي له تېرېدو سره سم حرکت مه کوئ. تر هغه وخته پورې انتظار وکړئ چې تاسو ټولې پټلۍ په روښانه توګه لیدلی شئ. حتی که چیرې یوازې یوه لار یا پټلۍ شتون ولري نو سمدلاسه د اورګاډي له تېرېدو وروسته حرکت مه پیل کوئ. د بل اورګاډي لپاره بیا وګورئ چې ممکن نږدې وي. مننه تر دې دمه زما سره وئ. که مو ویډیو خوښه شوه نو لایک یې کړئ. خپل وړاندیزونه او بریالیتوب زموږ سره د کمنټ په برخه کې حتمي شریک کړئ. کله چې تاسو کامیابیږئ د پرمټ ټسټ کې خپل هغه بریالیتوب زموږ سره شریک کړئ. دا ویډیو د نورو سره شریکه کړئ چې تر څو هغوی هم ترنه ګټه پورته کړي. که تاسو پوهیږئ چې مثال نور کوم یو د دې ته ضرورت لري په ورجینیا کې چې په پښتو ژبه امتحان ورکړي نو دا ویډیو د هغوی سره شریکه کړئ.